د غڼې ورېښم د ښځینه بوی سره. دی یوازې اړ دی چې په پسې شي. هر چیرې چې یې دا تار بیایي. نور نارینه هم په دغه تلاش راوتلي وه، خو په ناامیدۍ مړه سوي دي. ښځینه دلته ده، خو داسې مینه ناکه نه ښکاري. که رښتیا سي دا هر نر وژني، څوک چې د دې د غوښتنې خلاف وي. نو دی څه کولی سي چې دا وګټي؟ نڅا. نڅا د خپل ژوند لپاره. دی اړ دی چې داسې خوځښتونه وکړي چې ځان د ګوله کېدلو څخه وژغوري. دی د خپلې غوړېدلې لمن سره نور هم پیچلي او ډېر ښایسته خوځښتونه کوي چې دا راضي کړي. په پای کې دا خشکه پرېږدي او ده ته اجازه ورکوي چې د دې سره یو ځای سي. دی د دې پر طبیعت سم سو. خو بیا یې هم بیچارګۍ وواژه.